أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آية نمبر 138. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ودغه آیاتونو کې الله تعالی په يهودو او په نصاراو باندې رد کوي. مخکې يهوديانو ویلو كونوا هودا تهتدوا، يهوديان شي تاسو په هدایت باندې روان شي. نصارا ویلو كونوا نصارا شي تاسو په سم لار شي. لکه دلتم یوسلو 15 نمبر آیت کې دا مضمون بیان کړی. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. هغوی ویل یهودیان شي په هدایت به برابر شي، نصارا ویل نصارا شي په هدایت به برابر شي. مخکې د دې په دې خبر باندې رد وشو. اوس الله تعالی موږ تاسو ته وایي چې تاسو په دې یهودو او نصاراو په بل طریقه باندې رد وکړئ. دې ته ووایئ چې موږ یهودیان کېږو نه، موږ نصارا کېږو نه، نصرانیان نه جوړېږو. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نو د دې آیت حاصل دا رد ده د یهودو او د نصاراو په خبر باندې. دا د دې آیت خلاص مطلب. په دې آیت شریف کې به موږ تاسو دوه معناګانې وکړو. او دغه صبغه دا منسوب ده، دا وجه د نسب بیان کو چې دا ولی منسوب ده. منسوب دا په عربي قواعدو کې، په عربي ګرامر کې دې ته وایي یو اسمي په هغه باندې زور راغلی. لکه رأیت زیدا، ما زید ولیدل، په زید باندې ادا زبر راغی. اوس دا بیا هلته په عربیت کې خپله وجه لري. په ګرامر کې یو وجه دا ده چې مخکې به یو فعل وي، هغه فعل به په دې باندې واقع وي، یعنې دې باندې به یو کار شوی. لکه دې کې اوس دا زید وهل شوی، ضربت زیدا یا رأیت زیدا، ما زید ووهل. نو څوک چې وهل شوی هغې ته به بیا په عربي ګرامر کې زور ورکوي، زبر به ورکوي. نو دلته اوس صبغته باندې زبر راغلی. دا ولي د دې څه وجه ده؟ دا وجه به بیان. اوله معنا دلته الله تعالی په یهودو او نصاراو رد کوي. هغوی ویل یهودیان شي، هغوی ویل نصارا شي. الله تعالی دلته پرې رد کوي. وایي تاسو ورته ووایئ صبغة الله. اوله طریقه د رد دا ده. دلته اصلا الله تعالی وایي تاسو دوی ته ووایئ چې آمنا ایمان الله، موږ ایمان راوړ په ایمان راوړلو د الله، لکه څنګه ایمان چې الله ویلی. ومن احسن من الله، څوک به ډېر ښایسته له الله تعالی نه ایمانا په اعتبار د ایمان. له الله تعالی نه به څوک ښایسته چې څوک په الله باندې ایمان راوړي. له هغه ایمان نه تعبیر په صبغه کړی. صبغه دا اسم ده لا صبغه یصبغ صبغا، رنګولونه. دا هر ایمان په سړي کې یو رنګ لري. اوس لکه موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، دا د اسلام په موږ تاسو کې یو رنګ ده. په سنت طریقه برابر یو. کم له لرې مې څوک ویني وایي یاره دا مسلمان را روان ده، له دې ګیري، له دې لنګوټې، له دې لباس، له دې حرکت، له دې سکناتو که ورسره مخ شو ورته وایي السلام علیکم، هغه پوه شي یاره دا خو بلکل مسلمان ده، له سلام نه معلومیږي. او که هندو وینو، سیک وینو، هغه هم له لرې معلومیږي. که یهودی وینو، نصرانی وینو، هغه هم له لرې معلومیږي. نو دلته هغه ایمان ته صبغه وویل، رنګ یې وویل، ځکه ایمان دا په سړي کې یو رنګ راولي. نو دوی ویل یهودیان سي، نصارا سي، په هدایت به روان شي. الله وایي چې نه، تاسې ورته وایئ چې موږ په الله ایمان راوړو.
مونږ د الله په رنګ باندې ځان رنګوو. د الله رنګ کوم رنګ ده؟ هغه دا چې په الله باندې موږ ایمان راوړو، د الله په دین باندې ځان برابرو، دغه رنګ په ځان کې پیدا کوو. د یهودیت او د نصرانیت رنګ په ځان کې نه راولو. نو صبغت الله موږ ایمان راوړو. دلته بیا دا نسب وجهي دا به منسوب سي په فعل محذوفه سره. الزمو صبغت الله، تاسو التزام وکئ، تاسو په ځان لازم کئ صبغت الله، هغه رنګ دی الله تعالی، هغه رنګ چې الله تعالی خپلو بندګانو ته غوره کړی چې هغه ایمان ده، هغه اسلام ده، هغه رنګ تاسو غوره کئ. د یهودیت رنګ مه غوره کوئ، د نصرانیت رنګ مه غوره کوئ، هغه رنګ غوره کئ کوم رنګ چې هغه الله بندګانو ته غوره کړی چې هغه د ایمان رنګ ده، هغه د اسلام رنګ ده. ومن احسن من الله صبغه، دا به استفهام انکاری سي، ظاهرا تپوس ده، استفهام ده، خو معنا د انکار پکې پرته ده. ومن احسن، څوک به ډېر ښایسته وي له الله تعالی نه په اعتبار د رنګ، په اعتبار د دین. د الله له دین نه به د چا دین ډېر ښایسته وي؟ استفهام انکاری ده. لیس احد، هیڅوک نشته، احسن من الله دی صبغتن، چې ډېر ښایسته وي له الله تعالی نه په اعتبار د دین. بیا ورته ګوري دلته له صبغتن د الله تعالی دین مطلب ده، د الله تعالی اسلام، د الله چې کوم دین را لېږلی، د الله چې کوم اسلام را لېږلی، دا جنې مراد ده. د الله تعالی چې موږ ته کوم ایمان بیان کړی، دا جنې مراد ده. ولی ځکه دا دین، دا اسلام، دا ایمان، دا په سړي کې یو رنګ راولي. نو مخکې دی ویلي اوس یهودیان شي، نصارا شي، په هدایت به روان شي. الله تعالی وایي چې دې ته جواب ووایاست. څرنګه جواب؟ صبغت الله دا منصوب شو په فعل محذوفه سره. الزمو، تاسې په ځان لازم کړئ، تاسې ځان سره لازم کړئ، ځان سره متصل کړئ. صبغت الله، دین دی الله، اسلام دی الله، هغه ایمان چې الله تاسو سره انتخاب کړی ده هغه ځان سره لازم کړئ. یهودیت مه غوره کوئ، نصرانیت مه غوره کوئ. ومن احسن من الله صبغه، څوک به ډېر ښایسته وي له الله تعالی نه صبغتن دینن، له الله نه به د چا دین ډېر ښایسته وي. استفهام انکاري ده. هیڅ چا نه د الله دین ښایسته نه ده، له ټولو نه د الله تعالی دین ډېر ښایسته ده، له الله نه د چا دین بل ښایسته نشته. دا اوله معنا شوله. دویمه معنا به داسې جوړه کړو. دا یهودیانو نصاراو یو قسم اوبو ساتلی وی له ځان سره. دا هلته په شام کې، فلسطین کې یو نهر ده، یو سیند ده، هغې ته نهر اردن وایي. عیسی علیه السلام په دې نهر اردن کې ولامبل. چې کله دا نهر اردن کې ولامبل لپاره د صفایي، لپاره د طهارت، چې دی کله له نهر نه راووتل، د ده ځان خو لوند و، کپړې، ویښتان دا یې لامده ول. سړی چې لوند دي د هغه له ځان نه اوبه تویېږي چې نه وی له نهر نه راوځي. د ده ملګري دا د ده د وجود نه چې کومې اوبه تویېدلې، هغه اوبو دا د ده ملګرو راغونډې کړې. هغه اوبه یې راواخېستې، بیا یې په نورو اوبو باندې ګډې کړې. په هغه اوبو کې بیا د عیسی علیه السلام دا ملګرو ولامبل لپاره د حصول د برکت، چې ځکه دا د عیسی علیه السلام د وجود د غسل د لامبلو د هغو د وجود اوبه دي، په دې اوبو کې هغه ولامبل. یا بله توجیه داسې کړې، بله معنا وایي عیسی علیه السلام چې کله پیدا سو له مریم علیه السلام نه، نو دا ماشوم خو چې اول پیدا سي بیا دا وینځي، نه وایي چې پیدا شي. عیسی علیه السلام چې ووینځل، هغه اوبه دوی په تشت کې یا په یو لګن کې په یو سطل کې راوساتلې، غونډې کړې. هغه اوبه به بیا دوی راخېستې، له نورو اوبو سره به یې ګډولې، بیا به په هغو اوبو لامبل. دغه اوبو ته دوی معمودیه ویل، معمودیه یا معموریه. او د وروسته نصاراو دا عقیده وه چې په دغه اوبو د معمودیه کې څوک ولامبي، بس هغه خالص نصرانی سو، د نصرانیت په رنګ باندې ورنګېدو. ځکه د عیسی علیه السلام د غسل، د عیسی علیه السلام د لامبلو په اوبو باندې دی ولمبېدو، دی لوند شو،
نو دی د نصرانیت په رنګ باندې رنګ شو. الله تعالی دلته په دې رد کوي، وایي تاسې وایئ چې په دې اوبو باندې موږ ولامبو، موږ حقیقي نصارا شو. الله وایي صبغة الله، اصبغوا صبغة الله، تاسې ځانونه ورنګوئ په رنګولو د الله. تاسې د یهودو نصاراو ته ووایئ چې موږ په هغه معمودیه اوبو ځان نه رنګوو، مونږ چې ځانونه رنګوو دا د الله تعالی په دین باندې ځان رنګوو. د الله دین باندې څنګه ځان رنګوو؟ ځکه دین چې په چا کې راسي د دین رنګ په ده کې معلوم شي. له لرې خلک پېژني چې دا اهل دین ده، دا مسلمان ده. صبغة الله، موږ رنګول کوو په هغه رنګ د الله تعالی، یعنی موږ ایمان راوړو، موږ التزام کوو په هغه دین د الله تعالی. ومن احسنو، او څوک به ډېر ښایسته وي له الله تعالی نه صبغتن په اعتبار د دین. استفهام انکاري ده، هېڅوک له الله تعالی نه نشته ښایسته په اعتبار د دین سره. ونحن له عابدون، او موږ له خاص الله تعالی لره عابدون عبادت کوونکي یو، موږ د بل چا عبادت نه کوو. عیسی علیه السلام ته موږ اله نه وایو، عیسی علیه السلام ته موږ ابن الله نه وایو، د الله زوی نه وایو. عیسی ته موږ عبد الله، کلیم الله، روح الله وایو. عزیر علیه السلام ته موږ ابن الله نه وایو، د الله زوی نه بولو، هغه ته نبی الله وایو. ونحن، او موږ چې له خاص الله تعالی لره عابدون عبادت کوونکي یو. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم، دا آخري رد ده. دی به ویل یهودیان شي په هدایت به برابر شي، نصارا شي په هدایت به برابر شي. الله تعالی دلته پرې باندې رد کوي، وایي ته ووایه د یهود نصارا ورته چې تاسې د الله په دین کې له ما سره مباحثه کوئ، مناظرې مقابلې کوئ، او حال دا چې الله تعالی زما رب ده ستا رب ده. دې مسلې ته تاسې سوچ وکړئ. اوس مثال که چېرته د موږ د ملک یو پاچا وي او په دې کې یو بل کس راسي دا د موږ په پاچا کې خبره کوي چې دا داسې ده، موږ وایو نه دا داسې ده، حالات به چا ته ښه معلومېږي؟ دا د ملک وال ته به ښه معلومېږي، ځکه د هغو خپل کس ده، د هغو د وطن ده. یا د ما نیکه وي، بل کس راسي ما نیکه کې څه خبر کوي، نو زه ورته وایم نه ته نه یې خبر، دا خبر داسې ده داسې ده داسې ده، تا نه ما ته ښه معلومه ده. رښتیا هم څوک چې د خپل نیکه لمسی وي بچی وي هغه ته به د خپل نیکه حالات ډېر ښه معلوم وي. نو ای یهود و نصاراو تاسې د الله په دین کې موږ سره ولې بحث کوئ؟ الله خو د ټولو یو شان رب ده. الله خو داسې نه ده چې تاسې ډېر قریب ده او موږ نه ډېر لرې ده، تاسې ډېر ورته سکني یاست او موږ ځینې لرې یو، داسې مسله خو نه ده. خو د تاسې هم رب ده، زمونږ هم رب ده. نو که تاسې څومره پېژنئ موږ به هم هماغسې پېژنو. نو تاسې ولې د الله تعالی په حق دین کې له موږ سره مباحثې مناظرې کوئ؟ بس حق دین ته به راسو، کېدی چې هغه تاسې سره وي هغه موږ سره وي، خبرې ته به غوږ ونیسو. قلت ووایه د یهود نصاراو ته اتحاجوننا، حاج یحاج محاجة، باب د مفاعلې ده، لحجتن، حجتن دا دلیل ته وایي، حاج یحاج محاجة، یو بل سره دلائل ویل، یو له بل سره مناظره کول، مقابله کول، مناقشه کول. دا باب د مفاعلې دا مشارکت راولي، لکه ضارب یضارب مضاربة، یو بل وهل، قاتل یقاتل مقاتلة، یو بل وجل. حاج یحاج محاجة، یو د بل په مقابل کې حجت پیش کول، حجت دلیل ته وایي، یو د بل مقابله کې دلائل ویل. قلت اوایه دیتا اتحاجوننا، آیا تاسې دلائل وایاست، تاسې مقابله کوئ له موږ سره فی الله، تقدیر د مضاف وکړئ، فی توحید الله، د الله تعالی په توحید کې، فی الله فی دین الله، د الله تعالی په دین کې. دا واو حالیه کوي او حال دا هو دا الله تعالی چې دا ربنا، دا د موږ رب دی، و ربکم، او ستاسو رب دی، هغه د موږ تاسو ټولو برابر یو شان رب دی. تاسې بیا هم د الله تعالی په توحید کې موږ سره دلایل وایاست. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، موږ لره به زموږ خپل اعمال وي، د موږ د اعمالو خیر و شر به موږ ته رسیږي، د
چې تاسې د اعمالو ضرر و نفع به تاسو ته رسي ونحن له مخلصون او موږ چې له د الله تعالی لره مخلصون خالص عبادت کوونکي یو موږ الله ته خالص عبادت کوونکي یو له الله سره بل څوک نه شریکوو له الله سره عیسی علیه السلام الله نه بولو عزیر د الله زوی نه بولو دا بوتان متان کاڼه کیږي باباګان ماماګان دا نه ورسره شریکوو بس یو د الله عبادت کوو له الله نه سوا نور ټول د الله تعالی بندگان بولو عباد الله بولو د الله بندگان بولو ام تقولون دوی به داسې ویل دا یهود و نصارا وو چې دا ابراهیم علیه السلام چې و دا یهودی و اسماعیل علیه السلام چې و دا یهودی و اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا یهودیان ول نصارا به ویل وای دا نصرانیان ول الله تعالی ورته وایي چې دې خلکو ته وګوره یوه خبر دوی ته ښه معلومه ده د الله له طرف نه دوی دا هم په هغې کې دروغ وایي تاسې وګورئ ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل یعقوب علیهم السلام د دوی وخت کې بالکل یهودیت و نصرانیت ونه دا دینونه بیخي ونه یهودیت له موسی علیه السلام نه وروسته شروع شو او د موسی علیه السلام او د ابراهیم او د اسحاق او د یعقوب او د اسماعیل منځ کې کم نه کم 1000 کاله ټیم ده 1000 کاله مسافه ده په خپل ځای کې به بیا وایو دا بل ځای هم راځي نصرانیت دا د عیسی علیه السلام له بعثت نه وروسته شروع شو د عیسی علیه السلام او د ابراهیم د اسماعیل د اسحاق د یعقوب علیهم السلام د دې ترمنځ کم نه کم 2000 کاله مسافه ده دا به په خپل ځای کې وایو نو د دې منځ کې 2000 کاله مسافه ده تو دا يهوديانو دا نصرانيانو دا چیرته کې دی دا خو دې معنا لري لکه دا مذهبونه دا ډېر وروسته شروع دا مذاهب احناف شوافع مالکیان دا تقریبا له 200 هجري نه اخوته شروع له 1.5 سل هجري نه 1.5 سل کاله چې د نبی علیه الصلاة والسلام ووتل بیا دا مذاهب دا را پیدا شو کم نه کم 1.5 سل کاله اوس زه وایم چې ابوبکر صدیق دا حنفي مذهب و والکه ابوبکر صدیق څنګه حنفي مذهب و امام صاحب له هغې نه وروسته 80 کاله وروسته پیدا شوی او دی بیا حنفي شو دا څنګه کېدی اول وای عمر فاروق چې و دا شافعي مذهب و والکه امام شافعي صاحب هغه په 150 هجري کې د هغه تولد شوی او عمر فاروق رضی الله عنه هغه په 23 هجري کې وفات شوی 125 کال منځ کې مسافت ده او تو وای دا شافعي مذهب و دې داسې خبرې کوي وای دا څلور پیغمبران چې دا يهوديان او دا نصارا او يهوديت او نصرانيت لغونه ډېر وروسته شروع شول الله ورته وای ښه خبر یاست یا الله له طرف نه ښه خبر یاست الله هم خبر کړی یاست چې دا څلور انبیاء ول ابراهیم اسحاق اسماعیل یعقوب دا مسلمانان ول دا حنیف والحنیف په دین حنیف باندې والحق تمائل ول نه يهوديان ول نه نصارا ول الله تاسو ښه خبر کړی یاست تاسو ځان د الله گواهی پټوي د الله خبره خلکو ته دروغ وایي ام تقولون بلکې تاسو دا وایاست ان ابراهیم یقینا د ابراهیم علیه السلام اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام والاسباط اسباط جمع دي صبتون دا دي زوی توای دلته مراد جن المسیحان دي ادي یعقوب علیه السلام 12 بچیان دي تاسو دا وایاست دا ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب علیه السلام 12 بچیان کانو هودن دا یهودیان وای دا یهودیان ول او نصارا وای دا نصرانیان ول تاسو دا خبرې کوي قلت دې ته جواب کې وایا انتم اعلم ام الله آیا تاسو خبر یاست ک الله تعالی بلکې الله تعالی ډېر خبر ده الله تعالی ته هر څه ډېر معلومیږي ومن ظلم يهوديان په دې خپيږي چې دا څلور پیغمبران او د دې د 12 بچیان اسباط دا يهوديان نه ول نصارام خپيږي چې دا څلور پیغمبران او د دې بچیان دا نصارا نه ول لکه اوس مثال لخبري ما ته به معلومیږي چې ابوبکر صدیق صاحب دا حنفي مذهب نه وو کبدي اجي صاحب ته معلومیږي ما ته به معلومیږي ولی ما خو تاریخ ویلې د صحابه او تاریخ هم راته معلوم ده د امامانو هم راته معلوم ده اسلامي تاریخ د خلفاء او ما ته ډیر ښه معلوم ده نو زه څه دته دروغ وایم زه به ډیر لوی ظالم یم چې په خبر چې خبره مې هم دته دروغ وایم
یهودیان خو ملایان ول په خپل تورات کې، نصارا ملایان ول په خپل انجیل کې. دوی به بیا هم ویل چې دا څلور انبیا او د دوی 12 بچان دا یهودیان ول، دا نصارا ول. ښه خبر ول د الله له طرف نه، لکه اوس ماته الله تعالی دا علم را کړی ده په دې خبر یم. عمر فاروق صاحب شافعي مذهب نه و، ابوبکر صدیق صاحب حنفي مذهب نه و، او د دوی د امامانو منځ کې ډېر مسافت و. خو زه بیا هم چېرته په دروغ ووایم ابوبکر صدیق صاحب چې دا حنفي مذهب و، خلک دوکه کړم، عوام غریبان دوکه کړم، نو تر ما به لوی ظالم وي؟ بالکل به نه وي. له یو خبرې نه ښه خبر هم یم بیا داسې دروغ وایم. الله وایي ومن اظلمو، او څوک به لوی ظالم تر وي. استفهام انکاری ده. لا احد لیس احد اظلمو، هیڅوک به لوی ظالم نه وي. ممن لو غچانا کتم شهادتن، چې دی پټ کې یو گواهی، چې دی پټ کې یو ښکاره خبر عنده، چې هغه گواهی له ده سره شته من الله له جانب د الله نه، له ده سره د الله له طرف نه ښکاره گواهی ده چې دا څلور انبیا او د دې 12 بچان اثبات دا یهود نصارا نه دي. دوی بیا هم دا خبر پټوي. وما الله، او خبردار ای یهود نصارا و تاسو خدا دروغ وایاست، نه د الله تعالی بغافل بے خبر عما لأغسن تعملون چې تاسې کوئ. دا تاسې کوم دروغ وایاست، عوام فریبي کوئ، عوام دوکه کوئ، الله دې تاسې له دې کارونو نه غافل نه دی. ټول الله تعالی سره لیکل کیږي، ساتل کیږي، د دې په بدل کې به تاسې ته بیا عذاب درکیږي. تلک امتون، دا بیا همغه رد پې باندې کوي لکه مخکې یهودیانو به ویل چې موږ د ابراهیم بچیان یو، موږ د اسماعیل بچیان یو. نصاراو هم همداسې دعوې کولې. الله ورته وایي چې د هغو تاسې د هغو بچیان یاست، د هغو اولاده یاست، دا تاسې ته فایده نه کوي. هغه یو جماعت وو، هغوی لاړل، د هغوی به خپل عمل وي، حساب و کتاب وي. تاسې بل جماعت یاست، د تاسې به خپل عمل خپل حساب کتاب وي. د پلارانو ښهوالی بدوالی دا سړي ته فایده نه رسوي، نه تاوان رسوي. وګورئ ابو لهب د نبی علیه الصلاة والسلام تره ده، سکنی تره یې ده، خو کافر ده، په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان نه ده راوړی. د نبی علیه الصلاة والسلام قرابت دته بالکل فایده نه ده رسولې. تبت یدا ابي لهب وتب. د فرعون بیبي چې وه آسیه بیبي، هغه مسلمانه وه، هغه مؤمنه وه. کله چې په موسی علیه السلام ایمان راوړ، فرعون دا مړه کړه. خدا د فرعون کفر، د فرعون گمراهي، د فرعون قرابت دې ته هیڅ تاوان ونه رسول. دا جنت ته لاړه، فرعون هلاک شو، تباه. د تا د قریب کفر تا ته تاوان نه لري چې ته په هدایت یې، د تا د قریب هدایت تا ته فایده نه لري چې ته ګمراه یې. نو په دې مه نازېږئ چې موږ د ابراهیم اولاد یو، خپل عمل کې کوشش وکړئ. تلک امتون، تلک دا د څلورو انبیاو، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د دوی دا 12 بچان. تلک امتون، دا یو جماعت قد خلت، یقینا دوی تیر شول. خلا یخلو خلوا، مزا یمزی مزیا، مزت دا تیر شول. لها دغو جماعت لره دی ما هغه څه کسبت چې دوی د هغې کسب کړی، دوی لره به د دوی اعمال وي. ولکم ما کسبتم، او تاسو لره به وي ما هغه څه کسبتم چې تاسو د هغې کسب کوئ، تاسو لره به تاسې اعمال وي. ولا تسألون، او تپوس بنه کیږي، سوال بنه کیږي لتاسونه عما دی هغو افعالو کانو سول دغه مخکني انبیا یعملون، د هغې عمل به کول. لتاسونه به د هغوی د اعمالو تپوس نه کیږي، له هر سړي نه به د خپل خپل عمل تپوس کیږي. نو تاسې د هغو په هدایت باندې مه نازېږئ چې هغه نیکان خلک وو، نو موږ هم د هغې له وجې جنت ته ځو. نه نه، ته به خپل عمل خپل ایمان کې به کوشش کوې. د هر چا به خپل عمل وي، خپل سوال جواب وي. لا تزر وازرة وزر اخرى، نه چې بارولی یو ګناهګار ګناه دی بل ګناهګار. په یو بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام خپلې لور ته وایي فاطمې، وایي فاطمې رضی الله تعالی عنها، لما د ما مال و دولت غواړه چې څومره غواړې، زه به مال دولت درکم، خو د الله تعالی عذاب به خپله له ځان نه دفع کوې، هغه زه نسم دفع کولی. بیا وایي یا صفیته، او صفیه بنت عبدالمطلب، د نبی علیه السلام ترور وه، د پلار خور وه. وایي ای صفیه،
د ما مال وغواړه د ما ترورې څومره چې غواړې زه به خپل مال درکړم ځکه مال کې زه تصرف لرم خو د الله عذاب دا زه له تا نه سم دفع کولی هغه به خپله ایمان راوړې ځان به اصلاح کوې عذاب به له ځان نه دفع کوې تر همدې چې پورې بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا الله دا درس و تدریس خپل حضور کې قبول و منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته معافي وکړې د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړې د دنیا و آخرت سعادت هم نصیب کړې یا الله بچیان لورګانې ورېرونه ورېرې ټول اقارب هم په هدایت په نیکي باندې برابر کړې دا طالبان با علم با عمل علما جوړ کړي دا قاریان حافظان ښایسته حافظان علما جوړ کړي دا نور د موږ تاسې ملګري دوستان یا الله ټول د دین خادمان جوړ کړي مریضانو ته صحت عافیت نصیب کړي دا موږ تاسې رونه تبلیغي جماعت راغلی دي تم دعا وکړي الله تعالی دې سعی په خپل حضور کې قبول و منظور کړي الله تعالی دې له موږ سره ټول کوششونه د اسلام د ترقۍ لپاره قبول و منظور کی الله تعالی دې له موږ سره په صحیح لاره په حق لاره باندې برابر وساتي یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي هر څوک وي هر چیرته وي په هر عنوان باندې وي درس کوي تدریس دعوت کوي تبلیغ تعلیف کوي تصنیف جهادونه کوي یا الله ته حافظ ناصر مددگار جوړ کړي سره مو دلته دوی سره دی زنانو جماعت هم راغلی ده نو هغه د امیر صاحب په کور کې ده نو تاسې کوشش وکړئ چې هلته زنانه بیبیانې دا ورشي نو هلته به څه خبرې واوري د لمانځه د اوداسه نور د دین متعلق دا مسایل به واوري نو کوشش وکړئ دا ودونو ته ځو نور مړو ته ځو دغسې نورو خوشحالیو ته ځو سره له دې چې د هغو په تلو راتلو کې بس خبر هم لایي دا د دین خبره چې چېرته بیانېږي دې کې بیا ډیل مه کوئ په دې کې بیا چونو چرا مه وایئ اوس که چېرته ګاونډي په کور کې واده یا او ډنګ و ډونګې ټولو روانې له ملا چې پوښتنه نه کوي چې دا ښځه دا خور ور ولم چې ور نه ولم که دغسې مسله چې بیا راسي دا روا ده که دا ناروا ده والکه خوا بل چې کوم ادیره کې کتار روان یو بل ځای کتار روان یو دلته بیا څوک پوښتنه نه کوي او دلته چې بیا راسي دا عزتمندو کله هسې سړي ته څوک یو وسوسه شیطان وسوسه ورچوي نور د دین لپاره د دعوت و تبلیغ لپاره د دین مسایل بیانول څوک چې دین مسایل وایي دا داسې نه ده دا بعضې دا اعتراض کوي چې دوی ته دا حق نشته ده ځکه دوی خو ملایان نه دي دوی علما نه دي دوی خو له ځانه مسایل نه وایي دوی خو کتاب وایي کتاب خو ته سیم ویلی چې ته م وایې زه غوږ درته نیسم کتاب خو مثال د مولانا ذکریا صاحب ده د هغو کتاب وایي دا داسې ده لکه مولانا ذکریا صاحب چې خپله غږېږي دوی خو داسې نه کوي چې له ځانه یوه مسله بیانوي که له ځانه بیانولی بیا ته اعتراض پرې وکړه او داسې بل کتاب نیولی مخې ته هغه وایي نو هغه خو ته لکه په مولانا صاحب چې اعتراض کوي دا کتاب یې غلط لیکلی ده نو دا د خیر مجالسو ته ورځئ عزتمندو له دې سره کومک کوئ او دا د موږ میلمانه دي په حدیث کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه وایي که څوک په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري هغه د خپل میلمه اکرام کوي د هغو عزت یې کوي نو موږ به دې نصرت کوو د دې اکرام به کوو دعا به ورته کوو دوی به موږ ته دعا کوي دین د ټولو مشترک دین ده بس الله تعالی دې موږ ته سعی او کوشش په خپل حضور کې قبول و منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر